د طالبانو سیاستونو ایران لیونی کړی وایي زموږ د اوبو حق منئ خو نه یې راکوئ. دا چې طالبانو ورسره څه لوبه وکړه جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو تر هغه چې ایران کې سفارت ورته نه وي سپارل شوی نو یاد هیواد سره یې غوړې ژمنې کولې او ویل به یې ورته چې اوبه درته خوشې کوو، خو اوس یې ورپسې ړانده کړل. تازه خبر دا دی چې ایران وایي طالبان زموږ حق مني خو نه یې راکوي. د ایران د چاپیریال ساتنې ادارې مشر علي سلاجقه وایي طالبانو د هلمند د هوکړې له منلو سره په حقیقت کې 850 میلیونه لیټرو پر ځای یوازې 15 میلیونه لیټره اوبه ایران ته استولي دي. د اسنا خبري اژانس د ریپورت له مخې ښاغلي سلاجقه د چهارشنبې په ورځ د اسات په 11 نیټه د افغانستان د حکومت بورډ د غونډې په څنډه کې خبريالانو ته وویل موږ څو ځلې د افغانستان له بورډ څخه د غونډې جوړولو غوښتنه وکړه، خو له بده مرغه هغوی ونه منله. برسیره پر دې د انرژۍ وزیر ته د حکومت لخوا دنده ورکړل شوې وه چې تعقیب کړي. د هغه په وینا طالبانو د خبرو لپاره د ایران تکراري غوښتنې نه دي منلې. هغه ټینګار وکړ چې د تهران او طالبانو ترمنځ اصلي موضوع د هغې موافقې رعایت دی چې په 1951 کال کې د ایران او افغانستان د حکومتونو ترمنځ لاسلیک شو. سلاجقه په افغانستان کې ورښتونو ته په اشارې سره زیاته کړه چې د هلمند سیند ته په کافي اندازه اوبه داخلي شوي دي او هیله لري چې طالبان به دا اوبه د کمال خان بند له لارې تېرې کړي څو بلې خواته لاړې نشي. نوموړي ویلي چې طالبان دوی سره سیاسي لوبه کوي او هر هغه څه چې ژمنه کوي عملي کوي نه. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.